الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. محترم درنو ورونو، یوې خور پوښتنه کړې ده چې بیخي زیات غمونه دي را باندې او د غمونو د لاسه اکثره شپې داسې وي چې ټوله شپه اوده نشم، ځکه څه کورنی مشکل لري. نو د دې لپاره د زړه د صبر دعا غوښتې وه. موږ به انشاءالله یوه دعا د زړه د صبر ورته ووایو او دا دعا به هم ورته کوو چې رب العزت هر غمجن ته صبر ورکړي. الله رب العزت په خپل فضل عظیم باندې له مشکلاتو، مصایبو او ځورېدلو څخه وساتي. په قرآن عظیم شان کې یو آیت شریف راځي سورة المؤمن کې. نو دغه آیت شریف د ورځې 101 وار ویل کېږي. 101 دا ویل کېږي. د دغه آیت شریف په سر کې به هم 11 واره درود شریف وای چې کله 101 واره دغه آیت ولوستی، وروستی کې به بیا 10 واره درود شریف وای. دغه وروسته به خپل ځان ته هم دعا کوي، انشاء الله الله تعالی به ټول غمونه لرې کړي. هغه آیت شریف دلته هم موږ درته ووایو انشاء الله. په واتساپ د معارف الاسلام ادارې ګروپونو کې به هم ورسره په لیکلي بڼه باندې وي، او که چېرته بل ځای بیان نشر کېده انشاء الله په لیکلي بڼه به ورسره وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله خالقنا العظيم. دا یو آیت شریف دی په سورة المؤمن کې راځي 44 آیات دی. الله رب العزت زموږ او ستاسې ټول غمونه لرې کړي. الله تعالی دې مو له مصایبو د ځورېدلو او د آخر زمانې د فتنو او مشکلاتو په خپل فضل عظیم او د خپل اسم اعظم په برکت باندې وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.